درنو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کرونا یو وبا ده، یو آفت دی او له آفته ځان ساتل پر هر انسان فرض دی. له دغه وایرس نه ځان ساتل موږ او تاسو ته ډېره اسانه ده. موږ الحمدلله مسلمانان یو، 5 وخته لمونځ او اودس کوو. که لمونځ د باطني پاکوالي سبب کیږي نو اودس یا طهارت د ظاهري پاکوالي لامل کیږي. له کرونا د ځان ساتنې لپاره خپل لاسونه څو ځله په اوبو او صابون سره ووینځئ. د امکان تر حده په کورونو کې پاتې شئ. محفلونه او غونډې مه جوړوئ. علما کرامو امر کړی چې د دې وبا د مخنیوي او احتیاط په خاطر خپل عبادات په کورونو کې وکړئ. د ستړي مشي پر مهال له یو بل نه لرې ودرېږئ. لاس او غیږه مه ورکوئ. هر څه چې له بهره کور ته راوړئ نو ښه یې ووینځئ. تل له ماسک نه ګټه واخلئ. که خدای مه کړه زکام یاست له خلکو لرې واوسئ او له ډاکټر سره مشوره وکړئ او په دې ستونزمنو شرایطو کې خدای جل جلاله راضي کړئ او له اړمنو او بېوزله کورنیو سره مرسته وکړئ. ډېره مننه.